سره یو ځای وي دا ځل یې اختر به سره یو ځای وي دا ځل یې اختر به سره یو ځای وي دا ځل یې اختر به سره یو ځای وي کلي ته په شپو دې راولمه جانانه راشه په جرګو دې راولمه جانانه دا چې په جرګو دې راولمه جانانه راشه په پښتو دې راولمه د وایس اف امریکا ډیوا ګرانو مینوالو کرن خان، ښاغلی شوکت سواتی، ښاغلی ارشاد او د سیتار د موسیقۍ د دنیا تکړه استاذ ګوهر جان را سره ناستې دي. ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو او په داسې وخت کې حاضر یو چې د اختر خوشحالۍ دي. غواړو چې دغه اختر تاسو ته په ډیرو خوشحالو کې درکو، په نغمو کې درکو، ځکه په داسې حالاتو کې اختر رالو چې نور کله به خلک اخترو کې نو فلمونو ته، سندرو ته، البمونو ته پته مو، خو دا ځل له بده مرغه دغه هیڅ سرګرمۍ نه لیدل کېږي. کرن خان سره به په دې حواله باندې خبرې کوو، د دې نظر به اخلو. کرن خان هرکلی درته وایم ستړی مه شئ. وعلیکم السلام میا صاحب، ستاسو د راتګ نه ډېره زیاته مننه او ستاسو چې څومره هم کتونکي دي دا وخت مونږ ګوري د هغې ټولو ته زما د طرف نه اول خو دغه وړوکی اختر چې په ټوله نړۍ کې داسې یو بې پلانه غونې کې اختر دی که نه، نو دا د ټولو ته بختور وي، ټول به په خپلو کورونو کې وي، مونږ به ویني او زما چې څونه مینوال دي هغې ته دې دغه اختر بختوري. خوشحالۍ ورته غواړم او څه که دغه خوشحالۍ به په خپله را جوړو ستاسو د وړاندې ده چې دغه ملګري را ټول شي او هغه وخت ساعت هم تیر شي، الان کې بهر خو د ګرځېدو څه شان نشته، نو ټولو ته دغه اختر مبارکي وایم، کور ودان د ټولو کتونکو. نو کرن خان، نور کله خو به چې د اختر ورځې رالې موږ که به تاسو نه وخت غوښته چې لږې خبرې کوو چې تاسو کوم البمونه را روان دي، تاسو به په ریکارډینګونو کې دونه مصروف وئ چې وخت به نه لاره او خلک به بیا په تمه و چې د کرن خان نوې سندرې به اختر له راځي، د هارون باچا به راځي، د پلاني به راځي، د بل به راځي، د بل داسې دغه هر څه څنګه دي؟ میا صاحب دغه هر څه خو خیر بیخي ولاړ نه دي. د وبا د په نوم باندې زما یوه سندره راغلله، د روژې ته 2 ورځې پاتې وي او تقریبا دا چې 3-4 لکو خلکو زما پښتنو ولیدله که نه، زما د یوټیوب د لارې، زما د فیسبوک د لارې، په هغې کې مونږ ویلو چې وبا ده ګیره کړې نړۍ ده ربه خیر، ولاړه د ژوندون پوره بیړۍ ده ربه خیر، یو دعا غوندې کې ده. په هغې پسې بیا د مور ورځ وه، د هغه 10 مۍ باندې د میندو نړیواله ورځ وه، نو مور د بشیر ګواښ صاحب یو کلام و، هغه د مور په اړه و، زما هغه هم راغی ویډیو او د هغې سره هغه سب ټایټل وغیره. دغه شانتې د ګوهر جان د مور د ورځې په مناسبت د مور سندره راغله. بیا اوس د هغې نه وروسته چونکې روژه ده نو د رحمان بابا یو قوالي وه هغه راغلله، یوه بله قوالي زما ده. اوس اختر دی نو د ورځ 2 کې به زما ټپهیزې راشي. دا هنر د دوامدار وي، خو دا ځل د ډیوا د ټولو کتونکو او ستاسو د میلیونونو مینوالو اختر د کرن خان سره دی. غواړي به چې د کرن خان نه د اختر په حواله باندې څه ټپې، څه غزل، یو څه واورئ. د دیو د کور ودانې دغه ټپې ورته مونږ ډالۍ کوو، خو د دیو کې چې خوښې شي شوکت جان به را سره پکې هم څه واخلي. ډیوه ریډیو، د ډیوه ټي وي یا د ډیوه فیسبوک د لارې نه چې څومره هم خلک مونږ دا وخت ګوري، هغه ټولو کتونکو ته دغه ټپې ډالۍ کوو. Thank you.
والو ښاغلی ګوهر جان راسره ناستی دی دی ښه موسیقار هم دی ښه ستار هم په خپله وهي او د دې تر څنګ ښکلی سندرغاړی هم دی ګوهر جان سره خبرې کوو. ګوهر جان څنګه د دغه اختر دپاره مو څه تیاری کړي دي او د دغه کرنتین په ورځو کې م څه کارونه کړي دي که لږ تفصیل راکوي؟ اول خو ستاسو ډېره ډېره مننه او ستاسو د ټول ټیم. کرنتین خو بس تر خپله وسه وي میرویس په خپله وس پړه دی په کور کې به ناست وم او بس چې څه به ملګرو شیر کړه داسې دغه دپاره د احتیاط دپاره دغه هغه به بس کمپوز شو او هغه به مې صرف خپل ستار سره زمزمه کړل او یا فیسبوک باندې یا پیج باندې. د اختر له مو څه تیاری کړې وې؟ سندرې مندرې تیاری کړې وې؟ اختر له خو مې یو د نړیواله د میندو ورځ چې کوم و نو هغې له مې یو نظم وکړو بیا کرن خان د چرخې رالم او بس یو دغه راوته د ټولو خلکو په خوله باندې و هغه دغه ته مو کتل طرز ورله کرن خان جوړ کړو د سایل صاحب یو ډېر ښه نظم و ډېر ښه کلام و نو ډېرو خلکو خوښ کړو او لګیا یم اوس یو د شهاب خټک صاحب یو غزل دی د اختر دپاره مې د هغې انتخاب کړی. نو اوس به د وایس اف امریکا ډیوا مینوالو ته څه اورمئ؟ بس هغې هم لکه زموږ په شان پښتانه دي پښتون زه مینوالو دغه پښتون نظم چې د رحمت شاه سایل صاحب دی د نه مخکې هارون بادشاه صاحب او ځینې نورو هنرمندانو هم ډېر په ښه انداز کې ویلی دی. اورو د ګوهر جان په خواږه غږ باندې. کرن خان یو ساده د سوات د شاړو شمبړو یو ساده کلیوال زلمی چې په پوله به ورته اکثر ټیپ ریکارډ پروت و هغه به په پټي کې کار کولو په هغه ټیپ ریکارډ باندې به د مختلفو هنرمندانو کیسټ یې اورېدلی بیا هغه کراچۍ ته مزدورۍ لځي او د یو ډېرو خوارو نه راتېرېږي او هغه سندرغاړی جوړېږي او د کرن خان په شکل کې مخې ته راځي. دغه کرن خان خو ډېر زر د موسیقۍ دنیا باندې یو راج قایم کړلو د پښتنو په زړونو ورسره بیا دونه لوړ زده کړې دا د اوس خبرېږو چې تاسو د پی ایچ ډي ډیګرۍ ترلاسه کولو هڅې شروع کړي دي او
په آخري مرحلو کې سبجیکټ مو هم ځان له غوره کړی دی. خو د دې ترڅنګ بیا خبر شو د شاعرۍ کتابونه مو مخې ته رالل. اوس خبرېږو چې په خپله کمپوزر هم شوې، طرزونه هم جوړی. دا دونه هر څه څنګه په یو ذهن کېږي؟ بنده ستړی کېږي نه؟ زه کله کله شعر ښه ولیکم، کله کله کمپوز رانه ښه وشي، کله کله سندره ښه ووایم، کله کله کالم ته چې لاس واچوم هغه خلک خوښ کړي. نو دغه سلسله روانه ده او دغه ستاسو او زمونږ د کتونکو مینوالو برکت دی. نور هېڅ هم نشته، د مور و پلار دعا ده، محنت دی او اخلاص دی. کرن خان، اگر چې تاسو ګوهرجان ډېر مینوال لرئ او د سنجیده طبقې مینوال لرئ، خو ځینې خلک داسې یو اعتراض هم کوي. اعتراض خو به ورته نه شو ویلی، ګیله به ورته ووایو چې هغه د کلي د ګاڼۍ د پټي کومه اسانه موسیقي وه، وایي چې کرن خان نوم بیا راووتو، هغه رنګ اسانه موسیقي به یې کوله او موږ به ته یو کلیوال خوند اخیستو. اوس یې شیونه ګران کړل، راګونه یې پکې راواخیستل، شاعري یې ګرانه کړله، هغه خوند ترې نه شو اخیستی. نه، ما خو میا صاحب اولنی البم بیخي په دغه ویسټرن میوزیک کې کړی، ویس پکې کلیوال سیز ما نه واچولی که نه، بیخي په یو کیبورډ باندې هم کړی. په دویم البم کې بیا مونږ رباب او طبلې او شپیلۍ او دغه هم راواخیستل که نه. نو وروستو مونږ کلیوالۍ طرف ته راغلي یو. اوس پکې د ګوره د ستار، اوس د ګورجان نظم چې څوک هم واوري پښتون، نو ستار پکې دی. ستار زمونږ کلیوال ساز دی. دغه شانتې طبلې پکې دي، باجي دي پکې، رباب دی پکې، شپیلی ده پکې. نو لګیا یو مونږ کلیوالي رنګ خو د منځه نه شو وړی. ګوهرجان، تاسو څه وایئ په دغه هکله؟ کرن خان خو خپلې خبرې وکړلې چې زمونږ موسیقۍ ته اوس دغه کوم ولسي سازونه دي هغه ورته مونږ واپس راوړل. څه د دې خلکو ذهنونه د دغې سره عادت شوي دي که نه په دې کې خواږه ډېر وي؟ ولې خلک د دغه وطني موسیقۍ، د دغه وطني سازونو ډېر زیات لیواله وي؟ مونږ خو لکه خپل ځاني زما لاسو کې ستار دی، نو دې ته به زه ووایم چې دا ژوندی ستار دی، ژوندی ساز دی. هارمونیم شو، رباب شو، دا ټول ژوندي دې سره دبله شوه. نو مخکې به خلکو دا ډېر زیات خوښول. اوس هم چې کوم دی دا د کرن خان البم چې راغلی نو هغه ټول د صاحب شاه صابر صاحب ده، هغه ټول د په طبلې او د هارمونیم او رباب، نو هغه ډېرو خلکو خوښ کو. دا نه چې هغه خلکو ریجیکټ کو. نو اوس حیران په دې چې لکه خلک هغه هم خوښوي، خلک دا هم خوښوي. خو دې ساز سره د ډرم وغیره دې سیزونو سره چې موږ که ستار میکس کو یا ورسره رباب هارمونیم میکس کو، نو دا هم ورسره خلک خوښوي او ښه اپریشیټ کوي. مطلب طبقې دي، د یوې طبقې خلک که ولسي موسیقي خوښوي، بله به غربي خوښوي، دغه رنګې مختلف هغه، او څوک به د دې امتزاج خوښوي، دا چې خپلو کې ګډ شي دغه به خوښوي. کرن خان، تاسو به خپلو مینوالو ته د اختر اخري ډالۍ د سندرې په توګه څه وړاندې کوئ؟ زړه خو م ډېر څه غواړي چې بیخي ته جدا نه شو که نه، ځکه چې په ټوله نړۍ کې دا لاکډاون دی، خلک په کورونو کې تنګ شوي دي، ماشومان او زمونږ دغه زنانه، زمونږ ورونه. خو چونکې د وخت هغه کمی، نو دغه اختر دی ورته بیا بختوري. دغه یو غزل ما ویلی و، ګورجان ته به ووایم چې ستار را سره پکې وغږئ، ارشاد به د ګیټار کارډ غږوي او شوکت به در سره په خوله اړوي. شوکت به را سره وایي.
قسم دې مورې زړه مې د هیچا مال ته خنک نو چې یو وخت به مې نه وه ګزاره به مې کوله د مینې څه خبرو ما او مینې نه به مې کوله چرته د دې پېښور ستړو پرېښی نه یمه کابل ته چې به لاړمه دمه به مې کوله هېچا راسره نه منله داسې دروغجنونه هېچا راسره نه منله داسې دروغجنونه قسم به مې کوه او ته توبه به مې کوله د مینې څه خبرو او مینې نه مې کوله د مینې څه خبرو او مینې نه مینوالو تاسو د کرن خان په आवाज باندې د خوږې غزلې ټپې او د ګوهر جان په आवाज باندې هم نظم واورېدو د شوکت سواتي نه مو هم دغه په आवाज باندې ټپې واورېدلې او د دې نه هم خبر شوی چې د کرنتین په دغه شپو ورځو کې دوی څومره تخلیقي کارونه کړي نظمونه یې کمپوز کړي دي سندرې ویلي دي د میندو د ورځې په حواله باندې کرن خان پکې نظم ویلی دی او دا هر څه باور وکړئ دي په داسې حالت کې کوي چې څو ورځې مخکې مې د کرن خان سره خبرې کېدلې او د په خندا کې ماته خبره وکړه چې لالا مونږ خو په داسې ټولنه کې ژوند کوو د داسې چا فنکاران یو چې که د مینې په ورځ باندې د مینې په عالمي ورځ باندې د مینې سندرې وایو نو په سوشل میډیا راپسې خلک بدې ردې وایي که د مور په ورځ باندې د مور نظم وایو نو دغه خلک وایي چې د حالات ته وګورئ تاسو پکې سندرې وایي په یوه داسې ټولنه کې چرته چې بلا خلک د فن د هنر مینوال شته یقینا هلته څو ذهنیتونه داسې هم شته چې هغوی د دغه هنرمندو د پرمختګ د دوی د هنر مخه نیسي خو دوی بیا هم هیڅکله د هغوی د تورتمي ذهنونو په وړاندې د خپل هنر شکست نه مني د یو بل پروګرام سره به درته بیا حاضرېږم تر هغې مو په لوی الله سپارم فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوا